السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمند یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو زه نن د بهاءالدین ذکریا رحمت الله علیه مزار کې ولاړ یم. زما سره خواته یو ماشوم دلته کې میلاو شو چې انتهایی د خفګان او انتهایی د افسوس خبره ده چې دا دومره ماشوم دی دا په ملتان کې چې زه مسافر یم ماله خفګان او افسوس کېږي نو چې دا ماشوم د دې په ړه به څه تېرېږي چې دا دلته کې ترماس په لاس کې پیالۍ په لاس کې بالټۍ په لاس کې او هر انسان ته ورځي او هغه ته د 10 روپو کپ اچوي چې قهوه خو نه څښي. هر انسان ته ورځي تپوس کوي چې بابا قهوه خو نه څښي چې وروره قهوه خو نه څښي. 10 روپۍ 20 روپۍ ته دا ماشوم دلته کې سار راشي او ماښام د شپې د نیمې شپې پورې دغه ماشوم چې کومه دلته کې ګرځي 10 روپۍ چې کومه دی هغه قهوه خرڅوي. ما ته راغلی ما ته وایي چې وروره قهوه نه څښي نو هغه خو چونکې د اردو هغه انداز یې فلایږي ما یې که چېرته دا د پنجاب دی خو چې ما د هغه خبرې لږې وچېړلې نو ما ته احساس و چې دا پښتون دی. ما ته تپوس کړې کوم ځي وایي زه د سوات یم. دا ماشوم د سوات دی درنه تپوس کوو ماشومه دا خو ما ته مخکې لګو ما ته مخکې نوم دې څه دی؟ اسدالله. اسدالله دې نوم دی. ښه ته کوم ځي د کوم ځي؟ دلته. نه د کوم ځي ته اصل کې پیدا شوی چېرته کې؟ پلار دې د کوم ځي دی خپل کور هم چېرته دی؟ کتیرآباد ملتان کې دلته کې د دې نه مخکې چېرته کې وایي کور دې کوم ځای کې و؟ سوات. ډیرۍ. کوم ځای کې؟ ډیرۍ. سوات ډیرۍ کې. دا راته ووایه چې تا ته خپل عمر پته شته چې څومره عمر دی؟ 10. ستا څونه عمر دی؟ 10 کاله. ښه دا مخ خو لږه خواړه و چې دا خلک خو دې ویني چې یار دونه وړوکی ماشوم دی ښکلی ماشوم دی او دلته کې راځي ترماس په لاس کې بالټۍ په لاس کې او د 10 روپو قهوه چې کومه ده هغه خرڅوي په خلکو باندې. ته خو لږ مخ واړه وکړې مرې ته هله بچو چې ودیني دا خلک چا دا خو وړوکی ماشوم دی محنت کوي مزدوري کوي. هله وګوره دې ته سکول وې که نه وې؟ ویم. سویم کې؟ درېم کې. دلته څه ټایم راځې دا صحیح نه خرڅوي؟ 1 غنټه اوس. ښه ته چې دلته کې راځې هغه څه ټایم راځي د کور نه؟ 4. ښه 4 بجې راځي او بیا څه ټایمه پورې دلته کې دا څه خرڅوي؟ ختم شو. ښه اوس ختم شو 100 روپۍ دې پیدا کړي؟ 10 روپۍ 10 روپۍ پیدا کړي؟ نه نو دا کور کې چې والد صاحب ته ووایي مور درته ووایي رور درته ووایي نو ته چې هغې ته ووایي چې زه داسې 4 بجې راشم 8 ګنټې دلته کې ایسار یم او زه 10 روپۍ 20 روپۍ یا 100 روپۍ پیدا کړم نو هغه ته نه وایي چې دا کار مه کوه که مجبوري ده؟ والد صاحب دې څه کار کوي؟ لکړ منډۍ پکار. ښه منډۍ کې کار کوي سبزۍ منډۍ کې؟ لکړ منډۍ. لکړی منډۍ د ډکو منډۍ ده. ښه او دا راته وایي چې چیرې ته څوک تیاری کور کې؟ زه خپله باندې چی کې څه مرته شو کولی تا سره؟ موږ څه وکړو تا سره؟ چای دنه واخلو څه وکړو ستا والد صاحب سره خبرې وکړو چې دا سړی مه رالیږه پیسې دې پکار دي که نه دلته کې ته څه مدد غواړې؟ بس وایه ملګري شته ستا ویډیو خلک ګوري هله شابه ښه ملګرو دا ترماس دی په دې کې تقریبا 100 پیالې به په دې کې راځي ته پته شته څو کپه پکې راځي؟ 25 کپ دې کې راځي ماشوم چې دی ترماس کې 25 کپ راځي یعنی په 100 روپۍ کپ دی 10 روپۍ کپ دی یعنی 25 داسې چې حساب کې نو 250 روپۍ راځي. دا ماشوم چې کله راشي 4 بجې نو دا شپې ته 250 روپۍ وړي بلکې اکثر اوقات داسې وشي چې دا پول د دنه خرڅ هم نشي. اکثر اوقات داسې وشي دا پخپله هم ماشوم د زړی وشي. اکثر اوقات داسې هم وشي چې دلته کې پې داسې غونډګر غوندې خلک واوړي د هغه نه فري هم وسکي دا هم ماشوم وایي خو هغه د شرمه د لاسه مخ اړی زما استانه د دې ماشوم د سبق وخت دی د ده ماشوم د کتاب او د قلم وخت دی د ده ماشوم هغه وخت دی چې دا د خپل ملګرو سره په یو بینچ باندې کښېني دا چې کومه دی د ملګرو سره سیالي وکړي د دې بوټ پیزار د دې کپړې د دې هر څه چې کوم وي هغه د نورو ملګرو په شان وي. دا غواړي چې زه هم عیش معاش وکړم دا غواړي چې زه هم څه واغوندم څه وخورم ښه چې هغه زما ګاونډ کې خلک اغوندي هغه زما کلاس کې خلک اغوندي هغه زما کلاس کې چې کوم دي خلک راوړي نو د دې هم زړه کېږي. ماشوم خپل نمبر یاد دی د والد صاحب یا څه ته نه دی یاد؟ انشاءالله تعالی مزید به زر دې ماشوم سره بل ځای کې هم انټرویو کوم چې کله د ده سره مدد وکړی شو نو زه به هم راځم د دې سره به انټرویو کوم. نو اوس د دې ماشوم نه مونږه د الله د رضا دپاره چای سکو چې د دې ماشوم چې کوم چای دی
دام ختم شي دا به وخت باندې کور ته لاړ شي او موږ به هم سره د هغه چای او د محبت قسمه اظهار به سره وکړو نو موږ ورته چای وسکو